محترم مسلمانانو، د الله رب العالمین په مونږ او تاسو باندې خصوصي فضل او انعام هغه دا دی چې مونږ او تاسو له داسې موقع، داسې چانسونه، داسې سیزنې راکړي دي چې انسان په دغه موقع او په دغه چانس کې، په دغه سیزن کې یو وړوکی عمل وکړي، رب العالمین انسان ته په هغې باندې بے انتها اجرونه ورکوي. یو عمل چې زمونږ او ستاسو د ذهن مطابق یو وړوکی عمل دی چې ټول په هغې باندې نیم منټ هم نه لګېږي د هغه عمل په کولو باندې، خو رب العالمین انسان ته ډېر اوچتې درجې ورکوي، ډېر ثوابونه اجرونه ورکوي، ډېر ګناهونه د انسان معاف کوي. او رب العالمین دغه یو عمل په وجه باندې انسان ته په جنت کې یوه ښکلې بنګله جوړوي. حدیث ترمذی شریف کې دی او ډیرو علما ویلي دي چې سند هم سید امام منذری رحمه الله فرمایي اسناده متصل حسن. امام حاکم ویلي سند سید امام شوکانی رحمه الله فرمایي اقل احواله ان يكون حسنا. امام البانی رحمه الله اغم ویلي دا سند دا حسن دی، معنا ضعیف نه دی، عمل پې کېدی شي. داسې نور علماو حدیث الفاظ هغه دا دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې بازار ته لاړو، ښار ته لاړ شي، مارکیټ ته لاړ شي، داسې یو ځای ته چې هلته اخیستل خرڅول کېږي، نو دا د غفلت ځای نه دي. بازارونه الله رب العالمین ذکر پکې نه کېږي، د دې وجې نه په دغه د غفلت په ځای کې چې څوک الله یاد کړي، الله ورله څومره اجرونه ورکوي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دا دعا وویله لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. مختصر وړه دعا ده، اجر څومره دی؟ څلور جایزې، څلور انعامونه، څلور غټې غټې بدلې د انسان ته ملوي. نبی علیہ السلام فرمایي اوله جایزه هغه دا ده كتب الله له الف حسنه. د دې انسان د پاره 1,000,000 لس لک نیکیانې ولیکلی شي. سبحان الله، چې یو مسلمان د نیکو اعمالو قدر ورته معلوم وي نو هغه به دې حدیث په اورېدو سره واه واه وکي، دومره به زیات خوشحاله شي چې دومره یو اسان عمل او رب العالمین په دومره ډېر اجرونه ورکوي. ومحا عنه الف سیئة. دویم انعام د دغه انسان نه به لس لکه 1,000,000 ګناهونه هغه محو کی او به رجوي رب العالمین، لرې به کی، د هغه د رجسټر نه به ختم کی. دریم انعام ورفع له الف درجه. د دغه انسان د پاره به رب العالمین 1,000,000 درجې اوچتې کی، لس لکه درجې ورله اوچتوي. په روایتو کې ورسره داسم دی وبنا له بیتا فی الجنه، او په جنت کې یوه بنګله هم رب العالمین د دې عمل په وجه ورکوي. عزیزانو څومره نیکې بدلې شوې. د ټولو نه اول د انسان لس لکه نیکیانې ورته لیکلی کېږي، لس لکه ګناهونه معاف کېږي، لس لکه درجې اوچتېږي، یوه ښکلې بنګله دا درته په جنت کې میلاویږي. مؤمن مسلمان به څومره خوشحالیږي د دې حدیث په اورېدو سره. او دا ولې عزیزانو؟ اصل کې وجه دا ده چې رب العالمین ډېر کریم، ډېر د سخا والا جواد ذات دی.
معمولی دومره عمل وکړه هغه د رب العالمین تعالی ډېرې بدلې درکوي. واسع العطا، واسع ذات دی، پراخه ورکړې والا ذات دی. دویم د رب العالمین په صفاتو کې یو صفت دی شکور، قدردان ذات دی. د الله د پاره لږ عمل وکړه په اخلاص باندې، بغیر د ریا، بغیر د سمعت، بغیر د شهرت طلبۍ، رب العالمین ستا د عمل قدر کوي، هغه عمل غټوي، تعالی ډېر اجرونه درکوي. او د ټولو نه بیسک او مهم بنیادی پوینټ هغه هم دا دی چې په دې دعا کې د توحید د کلمې ذکر دی چې لا اله الا الله، چې د کم د پرچار د پاره ټول پیغمبران راغلی وو. نو عزیزانو دا دعا ویل پکار دی. د ټولو نه اول دا نیت کول چې ماته دا اجرونه میلاو شي، او دویم دا دعا مطلب زده کول، معنا یې زده کوله چې ترجمه سړي ته زده وي. صرف اسې د ژبې ذکر نه چې ستا په زړه کې هم توجه راشي. نو چې کله د زړه په توجه سره دا ذکر وویلی شي نو الله رب العالمین انسان ته اجرونه ورکوي. نو دعا دا د رب نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا اله الا الله وحده لا شریک له. لا اله نشته دی لایق د بندګۍ، حقدار د بندګۍ نشته دی الا الله سوا د الله تعالی نه. اے څومره چې تاسو ته دا خلق کاري او د خلکو بندګي کوي دا ټول ګوره د عبادت لایق نه دي. صرف د عبادت لایق او حقدار هغه رب العالمین دی. صرف هغه ته به سجده کوي، صرف د هغه ته به رکوع کوي، صرف د هغه په نوم باندې به منښتې او نذرانې کوي، صرف د هغه دپاره به روژه نیسي، صرف د هغه په نوم باندې به تصدق او خیرات کوي. دې ټولو ته شامل دی. وحده یوازې ذات دی، معنا لا شریک له، هیڅ شریک نشته الله تعالی لره. له الملک، خاص د الله رب العالمین په اختیار کې دی بادشاهي د ټولې دنیا، د ټولو کائناتو واک هغه د رب العالمین سره دی. رب العالمین هیڅ چا ته محتاج نه دی، ټول کائنات رب العالمین ته محتاج دی. چې څه وغواړي په دې کائناتو کې، څنګه وغواړي، څومره وغواړي، څه دپاره وغواړي، ټول کولی شي. رب العالمین فعال لما یرید دی. وله الحمد، خاص د رب العالمین د پاره ستاینې صفتونه دي، تعریفونه دي. د کمال والا صفتونه صرف د رب العالمین د پاره دي. یحیی، ژوندي کول کوي رب العالمین، ژوند الله رب العالمین ورکوي. ویمیت، مرګم رب العالمین راولي په ټولو هغه شیزونو باندې چې هغې کې سا ده. کل نفس ذائقة الموت، دا د مرګ فیصلې دا رب العالمین کوي. دا ژوند چې ورکوي دا رب العالمین ورکوي. وهو حی، او هغه رب العالمین کامل ژوند والا ذات دی، همیشه ژوندی دی رب العالمین. لا یموت، په هغه باندې مرګ نه راځي. بیده الخیر، په لاس د هغه کې ټول خیرونه خیرونه دي، د خیر والا ذات دی. حدیث کې به شرع د دې لفظ راغلی دا تفصیل راغلی چې والشر لیس الیک رب العالمین، ته به د شر نسبتونه نه کې چې الله د شر والا دی، نعوذ بالله، بلکې رب العالمین د خیر والا ذات دی. وهو، همدغه الله تعالی علی کل شیء قدیر، په هر څه باندې قدرت لرونکی. نو دعا دا شوه لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. نو بدلی دادی نبی علیہ الصلاة والسلام فرمائی اول كتب الله له الف حسنه، دغه انسان د پاره چا چې په بازار کې دا دعا ویل رب العالمین بورلا 1,000,000 نیکی ولیکی، لس لک نیکیان بور لولیکی. ومحا عنه الف سیئة، لس لک گناهونه به د انسان معاف کی. ورفع له الف درجة، دغه انسان بل لس لک درجه، لس لک مرتبه، لس لک منزله به رب العالمین اوچتی کی. وبنى له بيتا في الجنه، او په جنت کې به رب العالمین ورله یو بنگلا، یو کور ورله جوړ کې رب العالمین. نو رب العالمین داسې ډېر بدلی انسان ته ورکوي په وړو وړو اعمالونو باندې. نو زما عزتمند ورونو، هر انسان بازار ته ځي خو په غفلت سره ځي، په غفلت سره راځي. نو په کار دا چې دا ذکر
دا خاص په بازار کې مونږ او تاسو کو په ترجمه باندې دغه شان ځان پوی کو چې کله دا ذکر کو دا ترجمه ځان تر یادو په معنا کې سوچ کو د خپل رب عظمت او د خپل رب هغه صفت په صحیح طریقه باندې ادا شي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول مسلمانان په دې ذکرونو باندې په دې دعاګانو باندې عمل کوونکي جوړ کړي. آمین یا رب العالمین.